سلامونه. په مایکروسافټ اکسل کې یو څلور کالمه لرو: شمېر، نوم، تخلص، بشپړ نوم. د شمېر په کالم کې له 1 څخه تر 22 پورې مسلسل اعداد راغلي دي. د نوم او تخلص په کالمونو کې نومونه او تخلصونه راغلي دي. او بشپړ نوم چې ده دا کالم خالي دی. له موږ څخه غوښتل شوي دي چې نوم او تخلص دواړه یو ځای په بشپړ نوم کالم کې راوړئ. د دې کار لپاره څو طریقې شته. یوه طریقه دا ده چې راځو نوم او تخلص جلا جلا را کاپي کوو، بیا د بشپړ نوم په کالم کې هلته پیسټ کوو. دویمه طریقه دا ده چې راسو ټایپ یې کوو. اول نوم ټایپ کوو، مثال اسدالله، بیا وروسته تخلص یعنې ارماني ټایپ کوو. درېیمه طریقه چې زه غواړم دلته کار باندې وکړمه هغه نسبت ولا نورو طریقو ته هم اسانه ده، هم دلچسپه ده او هم لږ وخت نیسي. د دغه کار لپاره زه راځم په اوله خونه کې، یعنې په اول نمبر دغه کې د بشپړ نوم لاندې زه راځم نوم ټایپوم او وروسته یې تخلص ټایپوم، انټر وهم. اوس راځم بیرته دغه کوم خونه کې چې ما نوم او تخلص ټایپ کړل دا انتخابوم او له کمپیوټر د کیبورډ څخه زه د کنټرول ای شورټکټ وهم. وګورئ د کنټرول ای شورټکټ په وهلو سره ټول نومونه او تخلصونه یې په بشپړ نوم کالم کې راته راوړل. همدومره اسانه کار و.